د شاذیب مور د مرګ په حال ده. د شاذیب پلار د شاذیب د قتل مکمل حقیقت بیان کړو او د ده نوې انټرویو راغله. همدارنګه د شاذیب د مرګ څخه مخکې د شاذیب پلار سره پولیسو څه کړي وو او دوکاندار ورته څه ویلي وو، په دې اړه هم درته مکمل تفصیل بیانوم. امید دی چې ویډیو به تر پایه راسره وګورئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب دا به هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، تاسو ته معلومات شته چې یو تقریبا 14 یا 14 کلن ځوان شاذیب څو ورځې مخکې په تاڼه کې خودکشي کړې ده. د هغه پلار اوس یوه نوې انټرویو راغله. هغه وویل چې زوی مې د ماسپښین په 2 بجې له کور نه ووتو. سبا یې د ریاضي امتحان و. ده غوښتل چې پېښور ماډل سکول ته لاړ شي او د هغې لپاره یې ځینې کاغذونه تیارول، ځکه چې اوس په راسین 7 کلاس سکول کې و. دی په موټرسایکل باندې لاړو. ما ته د ورځې یا د ماسپښین په 3:15 باندې د تاڼۍ څخه زنګ راغلو چې ستا زوی دلته دی او ته راشه. موټرسایکل یې راوستلی دی خو کاغذونه ورسره نشته. ما ته یې ویل چې کاغذونه دې هم راوړه. زه چې کله ور روان شوم تقریبا 3:45 کې ورسېدم. غربي تاڼۍ ته زه نه پرېښودل کېدم. دی وایي چې ما ډېر کوشش وکړ چې زه تاڼۍ ته داخل شم، ځکه چې پولیسو ته مې وویل چې ما ته تاسو رینګ کړی و او زه باید تاڼۍ ته داخل شم ځکه چې دلته زما زوی دی، خو هغوی نه پرېښودم. دی وایي چې په دې وخت کې ما بیرته خپل کور ته فامیل ته زنګ وکړ او مظفر ته مې وویل چې ته راشه دلته ما تاڼۍ ته نه پرېږدي. هغه چې کله راغلو نو موږ ته پته ولګېدله دلته چا وویل چې په تاڼه کې یو څوک مړ شوی دی. ده وویل چې زه هم ورخطا شوم چې داسې نه چې زما زوی وژل شوی وي. نو بیا زما ملګري او خپلوان مظفر میډیا را خبره کړه. کله چې میډیا راغله بیا د هغوی په واسطه باندې موږ تاڼۍ ته داخل شو. کله مو چې تاڼۍ ته سر ورښکاره کړو نو په تاڼه کې موږ ولیدل چې هغه قتل شوی خو زما زوی دی. ده دا راز وویل چې له دې وروسته موږ هغه له تاڼۍ څخه راوباسلو او موږ را روان شو. همدارنګه یوه بله خبره دا ده چې مظفر وایي چې کله چې موږ نوموړي ته غسل ورکولو د تخته باندې موږ ایښی و نو د هغه په وجود ډېر زیات داغونه وو. د ده یو طرف مکمل شین و، د سر نه یې وینه راتلله. تر هغې پورې چې موږ دی لمبولو تر اخره له سر نه ورڅخه تازه وینه راتلله. دی دا پوښتنه کوي چې له سر نه وینه ولې ورڅخه راتله، ځکه چې ده خو ځان پنسۍ کړی دی نو په پانسۍ کې خو د سر زخمونه نه پیدا کیږي. ده وویل چې په شاذیب باندې ډېر زیات تشدد شوی و. ده دا هم وویل چې کله چې د شاذیب والد لاړو تاڼۍ ته له تاڼۍ سره مخکې ناست و دی خبر نه و چې زما زوی خو قتل شوی دی. د شاذیب هغه د کیس مسله کې چې کوم دوکاندار و هغه دوکاندار هم هلته ناست و. ده وویل چې ما ته دوکاندار وویل چې د شاذیب په نوم هلک چې دی دا ما ته دوکان ته راغلو. ما ته یې وویل چې دا ډرون کیمره چې ده دا په څو ده. ما ورته وویل چې دا خو ډېره قیمته ده ته یې نشي اخیستی. نو ده راته وویل چې زه یې اخیستی شم ته یې نور څه کوې. بیا ما ورته وویل چې ته دې د شکل وګوره ته به څنګه دا واخلې. ویې ویل چې وروسته ما ته شاذیب په غوسه شو. په دې کې موږ سره یو څه جنجال وکړ چې بالاخره ما د پولیسو ته حواله کړ. همدارنګه دوی داسې هم وایي چې اوس پولیسو ته تر اوسه پورې هیڅ کومه جزا نه ده ورکړل شوې. د شاذیب پلار وویل چې د شاذیب مور ډېره په بد حال ده او هغه د مرګ سره مخامخ ده، هغه بالکل مینټل شوې ده. همدارنګه د شاذیب د پلار 2 زامن وو چې یو زوی یې لاړ وفات شو او یو زوی یې پاتې ده. کوم زوی چې پاتې ده دا مزدوري کوي او 2 ورځې وروسته یې واده هم و، خو اوس هر څه ختم شول. دوستانو، تاسو هم راسره د دې مسلې په اړه خپل معلومات او خپل نظر راسره شریک کړئ. د ویډیو لیدلو مو مننه.